تاسو د شاتو د مچای غبین کلیدلې اوس د شاتو مچای دومره غوندې شه د دې مچای په دې دماغو کې دا ماده چا چولې دا چې تلاړه شه یا په ونو کې یا په غرونو کې یو داسې جال جوړ کا او بیا غ جال په غاړه او غیر چاپیر څوکیدارانو دروا. عزیزانو دا به تاسو ته پته نه دا د شاتو مچکو کې هم یو مستقل عالم دی او مستقله دنیا ده. یو د دې بادشاہي عادت د عام شاتو مچونه لغوند لوی وي. هغه بادشاہ آرډر داوي چې د دې غبین نه غیر چاپیر څوکیداران ولاړي. د هغه څوکیدارانو کار داوي چې کومه مچای چې بار لاړ شي او د ګلونو رس راوړي نو اول هغه مچای چک کی چې اسنه چې دی مچای چرتا بجای د ګلونو د رس راوړو چرتا په غنګای نه ناستا او بدبوئی نه وروړي. نو هغه څوکیداران چې دی دا مچای اول چک کی نو هغه نرستو بیا غبین تپریدي چې اوس دنه نه لاړ. قرآن کریم کی سورۃ النحل مستقل سورت کې د شاتو د مچکو بیان دی او د دې د زندګۍ د نظام بیان. دا میګی دی چې تاسو یې ګورئ میګی دې کې مستقله بادشاہي ده او مستقل نظام دی پکې. بادشاہ دی، پولیس دی، فوج دی، سزا او جزا ده، مستقل نظام دی. قرآن کریم کې د میګو مستقل بیان دی. کم سورت ورته وایي؟ سورت نمل. نمل عربی کی میگی ته وایي. په دې سورت نمل کې مستقل بیان دی د میګو او بیان داسې دی چې یو ورځ د سليمان عليه السلام تخت په هوا روان نو میګو بادشاہ آرډر وکړو چې فورن ټول میګي سړو تنه نوځي. دا خبره هوا یوړه او د سليمان عليه السلام په دې وخت کې وکړه چې د میګو بادشاہ آرډر وکړو میګو ته چې تاسو سړو تنه نوځي دا تخت تیریږي چې پېمال نشي. سليمان عليه السلام حکم وکړ چې دا تخت کې دی او د میګو بادشاہ راوغوښتو چې زه ظالمم چې خلق پېمالو ما چې تا آرډر وکړو چې اوس د بادشاہانو دماغ ته وګورئ. الله اکبر. د میګو بادشاہ دی او داغه دماغ ته وګورئ او د پاکستان د بادشاہانو دماغ ته وګورئ. عزیزانو نن ټول ملک د خدای په قهر عظیم دی وجنه گرفتار دی چې قرآن کریم نمون سبق د ژوند نه دی اغست. که د پاکستان بادشاہانو په دې سلويخ کاله کې سورۃ النمل او سورۃ النحل مطالعه کړې نو نن بستا د پاکستان نم داسې شی جوړ وې لکه چین دی، هندوستان دی، روس ته، امریکا دا. نن بتام اسمان سره خبرې کول. نن ستا د بار ملکونه د دنیا د آیټمو ایجادات چې کوي دا ټول سبق اغي د قرآن ناغسته او ټول سبق د هغه فطری وحی ناغسته دی چې کومه القا دوی ته په دماغ کې قدرت کړي. خدا بدبخت قوم په سلويخ کاله کې قرآن کریم ته نږدې نه دی راغلی. سبقونه ویلي دي بی ایم اے اف اے ډبل ایم اے ایل ایل بی دا ټک پت دای کړی دي او په نوکرو باندې لګېدلی سی ایس پی یا پی ایچ ډی کړی دا په نوکرو لګېدلی دي به د ورځې په دفترو کې بسکټي خوري او مازیګر ماښام ښځې رواني کې هغه لوبی را لوبی. نور د دوی دماغ دغه توزګار نه دی چې دوی څه فطري ایجادات وکړي یا د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړ کړي. دغه ته زمونږ ملک وزګار دی. مونږه د خدای په قهر اخته یو. څه زمونږ کمزورۍ دي مونږ هم دوی سره خر د مالګې په غر کې پرېوتی نو مالګې وسوځولو. چاوې دا مالګه پلیته شوه دا خر پکې پرېوتی دی. یو بزرګ ولاړو هغه آنکې در کان نمک رفته نمک شد. کم خر چې د مالګې په غر کې وغورځېدو خرم مالګه شوه. نو مونږ هم د دې پلیتو په ډنډ کې ورغورځېدلي یو. مونږ هم قرآن نه چې دی یو زیارت جوړ کړی دی او چېرته مالدار سرمایهدار مړ شي یا بیمار شي پې وی وایو چف را چفي کوکې باندې او خپل مفاد مد نظر کړي دي. دا سبق مونږ دې قوم ته چېرته ونه ښوده چې او بدبخت قومه
نن د دنیا ملکونه انګريز ولی جاز جوړي او تی ولی نشي جوړولې؟ انګريز ولی بحری بیړه جوړي او تی ولی نشي جوړولې؟ ستا د تمامو کارخانو مشینری چې دا هغه د بار ملک ناراضي، دغه اوسپنې او دغه ایټمي ذرات خو هغه ملکونو کې دي او ستا ملکونو کې دي، تی ولی نشي جوړولې او هغوی ولی جوړولې؟ ولی تاسو تندرواله او تاسو سره دا فکر نشته. عزیزانو تاسو نه دي لیدلی یا لیدلی یا نه لیدلی یا کلی دلی دی ورته خیال نه کړي. دا د ورسک ډیم چې جوړېدو د انګريزانو جوړول، کومه طریقې چې د ډیم د پاره اختیار کړي و ستا د انجینیرانو وکسیانان دا به د سربو میخو غوندې خط پرسیدلې خېټه پرته او انګريزانو به ستا په دې دریاب کې دننه بورینګونه کول او په بورینګ کې به پخپله کوزیده او پکې به سیمټ او شګیا چول. ستا د ملک اکسیانان او انجینیران پرېږده چې ټیکدارو سره لب جب وکړي، کمیشنو سوداګانې ور سره وکړي او د ټیکو فیصلې ور سره وکړي چې دا د 500 لکو ټیکه در کوم او 6 لکه به زمایي او 10 لکه به ته په سخاوري ری ولګي او سبا بچ کې او سبا تشي او سبا تشي. ستا د ملک انجینیران دا کار کوي. د پردي ملک انجینیران راغلي او ستا دا ورسک ډیم چې جوړول زه ورغلم ما تماشې کول. دا د توربېلې ډیم چې درته چا چولې ده ستا د پاکستان غغغغه قرنی که چې د قبر نه روزي او کفنې په سر نیولې د توربېلې غوندې ډیم به جوړ نه کړي. دا درته انګريزانو جوړ کړي. دا سیاهي چین چې نن ته چې دا د چین سړک مونږ جوړ کړی دی، چین سړک، دا سړک درته چینیانو جوړ کړی دی. ورشه تماشا وکړه چې په کوم رنګ یې جوړ کړی او څنګه یې بوتلې. ته سړک یې جوړې، ستا سړک خو نن جوړي سبا پکې دا سوري شي وي، دا غارونه پکې شي. اوس بیا لوبه جوړه ده صاحبه، کونسلران به پاس کیږي. ضیاء الحق او جنیجو په غبرګو سترګو وړاندې شي د ملک ته د الیکشن ډېر ضرورت و چې دا ملک د خدای په قهر اخته، د دې ضرورت و. چواړیانو جمعدار که جوړ شو نو څپې او که جوړ نه شو نو څپې. کوم الیکشن باندې چې د ملک دارو مدار دی هغې ته نږدې نه راځي. بیا د هرې صوبې وزیر اعلام چې دی د توتاګر کی غوندې ودرولی په ټي وي باندې او یہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوگا، ہم نے پولیس فورس استعمال کریں گے، ہم ملیشیا اور بارڈر استعمال کریں گے، زنانہ الیکشن پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. دې ملک ته ډېر ضرورت خو ډېر ښه دي دا خلک. خدای پاک دې نور په قهر عظیم گرفتار. دا پاکستانیان خدای پیژندلي که ښه ورځ مو لیده او مړم نو راشي په قبر مې متیازې وکړي په دې پاکستان چېرته چې دا بې ضمیره او بې غیرته قوم. تاسو ګورئ دې خلقو سال جوړ کړی، هر یو ځان له یو د مور میړه پیدا کړی دی او ځان سره یې ګرځي. هر یو چې ګوري یو منداڼو یې رانیولی، دغې ته نه ګوري چې هلکه دا خر دی، ټټو دی، سړی دی، غوی دی، چېرته د سړي زوی دی، بني آدم دی، او بس منداڼو یې مخکې کړی دی او صاحب یو غویمت بېګاره ته چا ویې دلته یو کلي کې وی 9 کسه ولاړ او 9 واړو سره صاحبه دا د خوشاټرې زامن ملګري. نو ډېر ښه یې خدای پېژندلي یې انشاءالله ښه ورځ به ته ګورې. ډېر ښه کار دی، مبارک هم شه، خدای پېژندلي. که دې ملک قوم کې غیرت وی او دوی کې ایمان وی چې د بلدیاتي الیکشن اعلان وشو به یک آواز به ټول قوم ویلی وی چې تو لعنت ستا په دې مخ او په دې الیکشن مونږ الیکشن نه کړو. بایکاټ وی د ټول ملک. خو هغې ته پته ده خو د موسی علیه السلام ته شیطان یو ورځ ووی چې جی ما هیڅ غلطي نه کړي،
او دا خلق زما نامه بدنامي چې دا د شیطان حرکت دی ما هیڅ نه کوي نو موسی علیہ السلام ورته وی چې ورځې تراشه او ټوله ورځ بدل ما سره ناست دی بار بنوځي ګورو چې د خار کې څوک جګړه کوي کنه کوي ټوله ورځ موسی علیہ السلام سره شیطان تیر کړه مازیګر شو اس کیس را نغه چې پلانی ځای کې دماکه وشوه ابل ورځ بیا دماکه وشوه اندر شهر کې وشوه الو یو سړی ونیو چې ونیو چا په خونه ومنډلو هم څه کړو تاسو خدای هلاک که چې هلاک شي خو چې ومنیو چوکیادګار کې اعلان وکړي او راوی باسي او د دې قوم په مخ کې سر قلم کوي چې ومنه متصب پولیس به دا غي انټاروګیشن کوي ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشن پولیس د لاسه خو د ملک بیړه تباہ ده पुलिस में इंटरोगेशन करी वो नहीं वो खराबी बात ही करे नो प्रदी बची कबाब कड़ प्रदी माशुमाने मड़कड़ और सड़े उनी वो अब इंटरोगेशन करी पुख्तनी बती चौक गई डट का गवाह डडू तसो ख्याल वाली د قوم بچی علالیږي او کباب کیږي لګیا دي ټول پاکستان تاسو له شرم نه درځي بے حیاو پکار داده په هندستان کې ریلو جنگې دو گاډي و جنگې د مخامخ سره د ریلوی وزیر استعفا ورکړه الکه ولی وزنا اهله زما د ریلوی ټیمینګ ولی خراب و چې دوه ګاډي سره خپلو کې و جنګېده زنا اهلم هغه استعفا ورکړه دلته د قوم بچی تبا کېږي یو وزیر استعفا ورنکړه یو وزیر په امریکا کې وګوره نائب صدران د سینټ د امریکې د سینټ ممبران مسقال زره عمره ملک اخوادي خوشي لوی سینیټر استعفا ورکړي چې دا زما د نه اهله وجه وه په چین کې الکانو تصادم وکړو لوی وزیر استعفا ورکړه چې دا زما د نه اهله وجه وه نن د قوم بچی کباب شو په پاکستان کې یو وزیر استعفا ورنکړه یو حکمران استعفا ورنکړه هغه حکومت اعلان کړی دی چې بلدیاتی الیکشن کوي نو دا تاسو سال جوړ کړی دی نو پیجندلی یې کنا چې دا قوم دی د سپورونه دي اډو کې وراچا خپلو کې به پجنګ شي تبت اخلاص اډو کې درا چولې دی بس تاسو په مختی خرچ مردار شي او سپی په اختای پیمانه و نږدې باغ سپول ورشي ها چرته دې کلو کې اوسېږي کنه اوسېږي پټو کې چې چرته خر مردار پروتي او سپی په خبر شي او دا سپی ولا راشي دې خر لا بتنیز دی ورشي یا دې سپولا مردار خر در تر وګرځولو تاسو په د سپو غوندې په جنگ کړی اوس نتیجه ګوره چې سبق جوړي عزیزانو خدای چې څه کوي مونږ سره ښه کوي مونږ نه اهلی عملا نرون وی البسا مشکین زل فی یار ما البسا مشکین زل فی یار ما چونکہ ما دزدم و زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشانی دی لیکن زخو غالب ما د پاره بت زنجیرونه جوړ شي د یار زلف کې فرق نشته زما د یار زلف مشکو عنبر دی خو زه غالب نو دا زلف به زما زنجیرونه یو زما لاس به تړلې او زه به ورته پیش نو مونږ نه اهلی مونږ کې اهلیت نشته
که مونږ اهل وې زمونږ به دا حال ته ورشه الیکشن خو په دې نورو ملکونو کې الیکشن خو په یورپ ممالکو کې کی الیکشن خو امریکا کې کی دنیا کې الیکشن هلته دا دي لپنګان لچګانې راغونډ کړي او صاحب رواني په لاره باندې لاسونه پکې جیتېګا لکه د خریز وی خو غلی روانو سره کور دې وران شدق بدلې و بچیا خو غلی زکت ته تاسو خلک یې تاسو هغه قوم نه یې چې خوټ کېدلې وریجې در باندې وخوري او ټرک ته مخې دی چې د واده پسې الا الا کوي په سړک تاسو څه جوړ کړي ساري او لارۍ تېرېدی او سورني والی پاس لارۍ ته خې جوړ هغه پاس سورنۍ هغه ګولو او دا ساري په چینس کلی وي کنه په جنگ روانو هغه ورته صاحب سورني ته غړېده داخله لري ورک شي مال خدای مخوا بیګاران هسپتال کې چاته پوسو کو ماته یاره جی منس چې سړی نه کوي جنازه یې کیږي مال چې منس کوي نه کیږي چې منځ نه کوي یا پرېږده چې دا منځونه ډېر کوي د دغو نه کوي نن لوی ګند په ملک کې ومه واچولی چې دا ډېر منځونه کوي ګوره سال یې جوړ نو عزیزانو خدای ته ګورئ مونږ خو د خدای په قهر اخته یو څه کوي مذهبي دنیا بالکل په ملک کې تباه شو پیسو زمونږ ایمان لوټ کو مونږ یې غرق کړو هر شی باندې ګوته کېږده زمونږ انجام بڅي زمونږ نتیجه بڅي آسمانی افت د آخرت تباہی د دنیا رسوایی دا به زمونږ انجام مونږ به په شرمونو شرمیږو خدای پې پوهیږي چې دا ملک 200 کاله پیرنګي لاندې راغلی و اوس خدای پوهیږي چې د دې نااهله حکمرانانو د لاس به دا ملک بیا چا لاندې راځي هندو لاندې به راځي کمیونست ملکونو لاندې به راځي سوشلیست ملکونو لاندې به راځي دا ملک به بیا چا لاندې نو عرض داو چې موسی علیہ السلام خیال وکړو چې مازیګر شو یو کیس رانغی دا به اوس څه کېږي نو موسی علیہ السلام ته وایي چې راځه کنه داسې بار چکر و او چې بار وتي دي موسی علیہ السلام مخکې دی او شیطان ورپسې دی د وایي الوایي په دکان تېرېده چې په دکان تېرېده هغه شیطان د الوا نه ګوته ګنده کړه په دیوال یې راغله په هغې مچان کېناست چې مچان کېناستا مچانو له دا چمچورکی راغه مچان یې خوړه د دکاندار یو پیشو ساتلی وه هغې په چمچورکی ورټوپ کړو دلته یو سړی راغلی او ځان الوا اغستوله سپی ورسره و هغه سپي په پیشو ورټوپ چې په پیشو یې ورټوپ کو پیشو یې زخمی کړه دکاندار په هغه ګاک راکېښ وي چې ستا د سپي زما پیشو خرابه کړه دواړه په جنګ شو شیطان وایي موسی علیہ السلام ته چې وګوره چې زه تا سره ولاړ یم او دا دوه په جنګ شو نو دې کې اوس زما ګناه شته موسی علیہ السلام هم اریان شو چې اریان شو ما درته عرض کړی و که نه چې وحی څه ته وایي القا وایي که نه القاء السریع وحی په لغت کې وایي القاء السریع فوراً پیغمبر ته په زړه کې القا کېدل فوراً موسی علیہ السلام ته وحی راله چې د شیطان ته ووایه چې د دې جګړې بنیاد چا ایښی و که تا د الوایي ګوته نه وی راښکلی په دیوال باندې نو هغې له به مچان ولې راتلی هغې له به چمچوری ولې راتلی هغې له به پیشو ولې راتلی او بیا د ګاک سپي به په پیشو ولې ورټوپ کړ خو بنیاد یې تا ایښی نن ستا په پاکستان کې ضیاءالله ګوته راښکلې ده تاسو خیال راغی نو پیشو او سپو والا په جنگ کړي دي ګوته د هغه ده په کدی قوم کې ضمیر وی ایمان وی او غیرت وی پکې نو قوم د قوم به اعلان کړی وی
چې زمونږ ملک ته ضرورت نشته د بلدیاتي انتخابات، ضرورت نشته. مونږ که الیکشن په ملک کې کول غواړو یا خو اسلامي انقلاب غواړو چې یو 2-3 کروڑه حلال کې چې دا باقی د سړی ځامن شي، او یا د قومي اسمبلی الیکشنو کا چې د ملک نظام بدل شي. او قسم په خدای دی چې اوس زه د قومي الیکشن د الیکشن په حق کې نه، د صوبایي اسمبلی د الیکشن په حق کې نه، د بے ضمیره قوم دا نن چې د قوم نااهل راوړاندې کړي دي او بلدیاتو ته ودرولې دي، دا قوم به سبا د روټۍ او چایو د پاره نااهله قومي اسمبلی ته نه راوړاندې کوي، کوي به که نه به کوي. او تاسو دا مور مړي پلار مړي به ورسره یې کوي، مونږ به ورته دعا کوو، ختم به کوو چې روټۍ را باندې وخوري به چې دعا وکړي چې خدای پاک کامیاب کړي. دا نه ده چې دا خر دی په اسمبلی کې خبره هم کولی شي کنه. هغه ورځ مې یو ممبر ته وویل مال په ایمان یې ووایه تا د هغه 10 سپارې قرآن ووایي چې هغه د خدای کلام دی، چې ته کله نه د قومي اسمبلی ته تللی چېرته ستا یو تقریر کړی دی؟ وایي چې نه خلا چې ضرورت نه ده پېښ شوی که نه. نو زمونږ عزیزو وایي ضرورت نه ده پېښ شوی. ما چې د میز ډبولو ضرورت خو پېښ شوی دی، خو چې چا څه ویلي دي تا ورته میز ډبولی، چا څه ویلي دي تا ورته میز ډبولی. صاحب 30-40 لاکھ روپۍ ولګوه، ملکان په 1000 روپۍ خرڅېږي، ته ممبر شو. ٹھیک شو جی. دلته د که ممبري وي صاحب حجره کې شنې تورې برابر کا او 100 ډنج کوپیان را پیدا کا، بس هاړ هوړ هاړ هوړ هاړ هوړ ها کو خلق به وایي چل که دا خو چل دی. بس خزم پیدا کیږي، سړیم پیدا کیږي، بازار لګېدلی دی صاحب، هر شی پکې ملایي. په دې رامداس کې یو سړی ګاډي کې به چرخای غوندې ګرځوله، قسمت پوره به رایستا، هغه به لار یو سیس په 1 پیسه، چاکو رومال په 1 پیسه. نو موږ ماشومانو موږ وایو چې هلکه چاکو رومال په پیسه میلېږي، نو مور نه به م پیسه راوړه او قسمت پوره کې او چې وروا به م چول هغې کې به چاکو رومال راونه وته، چېرته خوږه ګولۍ به پکې راووته. ستا دا ملک دی. تاسو خیال را نو عرض میں داؤ جی چې وحی فطری نه سبق زده کا چې د پیریانو د سلیمان تخت پاوا روان دی او د میګو بادشاہ حکم کوي چې نه نوځي سړو ته، د سلیمان تخت روان دی چې چرته پېمال نشي کې دی تخت. میګو بادشاہ راوغوښته ویل زه ظالم یم چې تا خپل قوم ته حکم وکړو چې سړو ته نه نوځي. اوس د بادشاہ دماغ ته ګوره، الله بادشاہي دماغ دی ته زمونږ د صدر صاحب بادشاہي دماغ نه و چې د هندوانو ملک ته تللی و. نو د هغې رواج دا دی چې څوک د هندو ملک ته لاړ شي نو هلته د هغې دا مندر ټلی به ټنګوي او عقیده دا چې دا ټلی چا وټنګوله څه مراد چې هغه حاصلېږي. نو ما وی چې د ده مراد خو یقیني حاصل شوی دی چې ټلی ټنګولې ده، دلته ورته څه وجه نه جوړېږي چې دی ورک شي. نو هغه د هندو په ټلی د ده دا مراد خو پوره شوی دی. هر ځای ته چې لاړ شي اوس شاهي دماغ ګوره. سلیمان هم بادشاہ دی، بلقیس ته خط لیکي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. او بلقیس دا خط سلیمان د طرف نه دی، شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی. الله تعالی علی واتونی مسلمین، زور ازمایی به ما سره نه کوي، خو دعوت در کوم چې تراشه او مسلمان شه. بلقیس بادشاہ وا، 12 لاندې جنگی جرنیلان او هر یو جرنیل لاندې 1,00,000 جنگی فوج او سلیمان ورته دا خط. نن تاو کته چې چرته اسلامی بادشاہ بل بادشاہ ته خط لیکلی چې انه فلان بسم الله الرحمن الرحیم او تراشه مسلمان شو. اندرا گاندھی ته بدلتا ده
زمونږ د پاکستان صدرانو مدرانو ورته مای وي مای چې دا زمونږ مور ده. نو ما وې د صدر ایوب په وخت کې مال دې مای ته خو دې وایي چې مسلمان هم شکه نه بیختی دا چرته د پاکستان. راجیو گاندھی اور جنیجو کے درمیان ملاقات کا امکان ہے میں د باڼ څومره وګدي تا او راجیو گاندھی که ته ورسره خبرې وکړې نو ته څه کولی شي. داسې وړې سپږې خوړلې دی چې ستا په ګد کې راځي. امکان بیګا مې یو وزیر پرون اخبار کې کتو نو د امریکې سینټ سره خبرې کوي نو دی ورته داسې نامرګرو ته مې وښود مال ته دته اوس ګوره نو دی به اوس د امریکې د سینټ سره څه خبره اوس کوجا د امریکې سینټ او کوجا دا دی به څه خبره ناست ورته څه دا مونږ کړي یو ښځه وه د یو لورې عشه نامه وه او د یوې ګله نامه وه. چا ورته ویل خورې عشخه ده که ګله؟ وی نه عشخه ده نه ګله او دی وخوري یو تر بله. دا مونږ کړي مونږ کې سر نشته. اوس د میګو بادشاه ته ګوره او د هغه سر ته ګوره او د هغه عقل ته. سلیمان علیه السلام ته وایي چې نه ما دا نه دي ویلي چې د سلیمان تخت تیریږي او تاسو چرته پایمال نشئ. نه جی ما دا ویلي دي چې میګو سړو ته ننوځئ د سلیمان علیه السلام تخت تیریږي. اسنه چې تاسو د دې تخت په تماشه شئ او د خدای د ذکر نه غافل نشئ. چرته د میګو بادشاہ ورته سلیمان علیه السلام حیران چې میګي ته ګوره او د عقل خبرې ته. نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ قرآن نه لري. قرآن زمونږ په دماغو کې فطري وحی کړی دا چې هر شي ته ته د خپل دماغ متوجه کې هغه کار به ته کولی شي. نن ستا د بار یورپ ممالک چین او روس او امریکا او برطانیه ایټمي ایجادات کوي. سپوږمۍ ته راکټې الوځي، مریخ ته راکټ الوځي او ای جازونه جوړي، ایټم بمونه جوړي، هایدروجن بمونه جوړي. دا د چا دماغو جوړ کړي دي او کنه اسمان نه را پریوتی؟ تاسو وایي چا جوړ کړي؟ د چا دماغو جوړ کړي؟ د امریکې او زمونږ په دې بدن کې څه فرق شته؟ سترګو کې، غوږونو کې، لاسونو کې، خپو کې، سر کې څه فرق شته؟ څنګه انسان چې هغه دی هغسې زه یم، هغه ولې داسې دی او زه ولې داسې نه یم؟ دې ته سوچ وکړئ. نن ستا د کالجونو د یونیورسټو دنیا وګوره په څه قهر ګرفتاره ده. سال یې جوړ کړی دا سبق وایي، نه استاد ښایي او نه هلک زده کوي. که څه دننه پیریډ ولګي او بار راشي جلوس دی او جلسه ده او پتراو دی او کاڼي دي او لوټي دي او ها دی او کو دی هم تیر شي. ته به څه زده کوې؟ بیګا یو طالب راغلی دلته بیج لګېدلی جی ټي آی. نو مال دا څه شی دی لکه جی ټي آی؟ دا جمعیت الطلبا. ورته مې نصیحت وکړو مال بچیا واوره که د طالبګیرۍ په زمانه کې د دماغ بل طرف ته متوجه کړو
نو د کلو اخون بدر نه جوړ شي، مړی بلمبه او خیراتونو پسې بګرځي، د عزت ژوند بدر ته نه نصیب کی. د سر ته دی وګوره، نن زمونږ طالبان په دې ارمان مړ شو چې دا ګیره به کله کله و د انګریزۍ سر به کله جوړ استری کړی جامې صاحب. زمونږ جماعت کې طالبان دی هر ورځ زمونږ کور نه استری غواړي. لکه څه کې خانه دی خرابه شه جامې استری. نو بله ورځ مې ورته ویل مال طالبه خاورې به ملا شي، په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه. دا خدای تباه کا چې ته د طالبګیرۍ زمانه کې استری کړې جامې اچې ستا هغه مور نشي ملا کړي، او د طالبګیرۍ زمانه کې چې دی ته سرې خوروا پسې ګرځې او غوړې خوروا پسې ګرځې، ستا هغه پلار به ملا نشي. غوړې سڼې او استری کړې جامې او غوړ زیړه او روان به یو صاحبه دغه به هم په ځان کړي هغه اوس دا ګند راوتی دی پرشناري کې داسې په ځان ته به ملا شي. نو عزیزانو عرض می داو چې د هر شي جنازه وته ده، د هر شي که د منځ ګزارو د دیندارو د ایمان نه خبر شي، د اسلام نه به مړه تور شي، د اسلام نه به مړه تور شي. دا مونږ منځ ګزار نیکان تر هغې پورې یو چې تر څوم چا سره په پټي جګړه نه ده راغلې، یا تر څوم چا سره په کور جګړه نه ده راغلې، یا تر څوم چا سره په واله جګړه نه ده راغلې، یا تر څوم چا سره په کوڅه جګړه. تر هغې پورې مونږ مسلمانان یو نیکان. یا چرته عزیز تربور چا سره نښتی نه دی، بیا به درته وښیم چې شیخه ما دا تربور دی په ناحقه دی. په ناحقه سله دی، پرا جنبه به نه کوې، د پښتو ملک نه دی، منځونه دی ګیره دی وسوځه، منځونه به څه کوې، هلته پرا جنبه ده کوي که نه کوي. داسې ګیرې م لاړې او صاحبه منځونه م لاړه. زمونږ یو نیکه کېده، زما ترونو مرونو ته ویلې وې چې مولا کوټه جوړه کو چیلا کېږم. مونږ خو پرېږدي یو که نه، هغې ورته ویل یاره په ارام کښېنه او شوه ساسي منځونه کو چې چیلا کېږم یې بابا صاحب نه مې لاس نیوی کړی ده. کوټه یې ورته په جومات کې جوړه کړه، پکې چیله شو. څو ورځې به چیله یې ویل؟ 40 ورځې. چې 14 ورځې تېرې شوې، آواز یې وکړو د لال شیر کاکا نوسی خو چا په یم اوالو سرې وینې پې روانې، دا همسایه په اوږه ده او رامنډې کې د چیلې خانې چا والو د پلانې ما چیله دې وی چیله به کور کې ویړکای مړ کړه. وای په ایمان تاسو ټول داسې یې منځونه ماما په وخت پرېږدئ. پیسې مونږ د پیشو وروڼه یو ویل پیشو تر هغې پورې شیخ ای چې په مږو نه یي پیښه. پیشو تر هغې پورې شیخ ای چې په مږو نه یي پیښه. د شیخ ګل رحیم دی خدای وبخي، هغه به وی سر د سانډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالونه. مونږ باندې څه پیښ نه دي چې پیښه شوه بیا به درته ویم چې ستا ایمان او سپاو دی او که چټاکی دی او که من دی او که څه. نو زما عزیزانو عرض دا و چې قرآن کریم عظیم کلام دی او پکې هغه باریکات دي کدی د پاکستان دنیا یو د شاتو د مچکو صورت خارج تر وېستو او دې د ایمان په سترګو وکته او په دې پاکستان کې هغه ایجادات جوړ نشو چې امریکا او روس به تیریږي، نو کمړم په قبر می متیاز یو. باقی باس په ان شاء الله بیا شي. واخر دعوانا ان الحمد. پکار دا دی چې کم شی د سړی عقیده او مذهبي چې د هغې د تاریخ نه پوره خبري. قرآن کریم زمون ایمان دی او بیا زمون داسې ایمان دی چې قرآن کریم به په هغه وخت کې زمون په کار راځي چې کوم وخت کې به مونږ سره هېڅ څوک نه وي، اس بنئی، پلار بنئی، رور بنئی، مور بنئی، خزہ بنئی، یار بنئی، دوست بنئی، عزیز بنئی، تربور بنئی، یہ سوک بنئی.
واحد کتاب دغه دی چې په هغه ځای کې بم پکار راځي چې کوم ځای کې بم هیڅوک یار او مددگار نه. د دنیا ورثه کتا سو خیال کوي د دې ټول تعلق او دوستی او عزیزداری او ورورګيري او زویګيري او پلارګيري صرف تر قبر پوری. قبر لا ټول لاړ شي خاورې په ورواړی او ټول ته واپس لاړ شي. هغه خلق چې دنیا کې تستا دا عقیده ای چې دا خلق خو به ما سره په قبر کې سملی او د ګلونو صادره برا باندې په قبر کې لاندې وغوړی، لیکن هغه څه چلو کی پھول کھلاریں لا حد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. وکم خلقنا چې مې دا توقع چې دی به د ګلونو صادره راته په قبر کې وغوړی، اغیم زما په سینه کاڼي او خاورې راواچول. نو واحد کتاب چې دی اب قرآن کریم بھی. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ قرآن کریم کے یو بسم اللہ سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماري نو نولس حرف دي، نولس. او هغه ملائکه چې کومه په جهنم مقرر دي هغه ملائکو ته قران کریم کې زبانیه ملائکه وایي. نو هغه ملائکه هم نولس دي او هغه داسې ملائکه دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر او په خپل داغه ملائکو پوزیشن دا دی چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي د ډېر قهر او د غضب نه. نو علماء لیکي چې بسم الله کې نولس حرف دي او زبانیه ملائکی چې دي دا هم نولس دي. نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نولس ملائکو نه پامان کې وساتي. قرآن کریم کې بل یو سورت ته سورت ملک ورته وایي تبارک الذی بیده الملک. دا سړی چې د شپې سملی او دا سورت او یو بیا سملی نو دا سړی چې مرشي نو دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړی، د قبر ته چې عذاب راځي نو دا تبارک الذی به واپس کوي او لاندې به دته نه ورپړي. نو عرض میں داو دی چې قرآن کریم هغه کلام دی او هغه کتاب دی چې زمونږ به هغه وخت کې په کار راځي چې کوم وخت کې به زمونږ کې څوک په کار نه. نو دا دنیا ته چې په کومه ذریعہ باندې راغلی دی په کار دا دی چې هغه ذریعہ مونږ ته عقیدتن یاد ای او مونږه پیجندلی وي. اسه هو کتا سو ګورې په پاکستان کې جشنونه کیږي، جلسې کیږي، سیرت کانفرنسونه کیږي. هغه ورځ اخبار کې راغلی خزوم سیرت کانفرنس کړي نو خزو فوټوان بیا په اخبار کې راغلی چې دا خزي دي سیرت کانفرنس کوي. نو ما وی چې پتا سو د خدای بنیاد وباسي سیرت د پیغمبر چې دی هغه دې توایي چې د خزو فوټوان دی په ټول ملک کې دا ټوله دنیا ګوري چې دا خزي لګیا دي سیرت کانفرنس او خزا پکې نعت وی لګیا دی او خزا پکې تقریر کوي لګیا دی. سیرت د رسول خدا دے
چې خزبا आवाज خو څه کوي خزبا په کور کې هم په زور زور نه ګرځي چې هغه د پڼو आवाज د دیوال نه خوا پر دې سړی وانه نو پاکستان دا یو مرتبان ملک دی هر غن بلا پکې دي دغه پس اتل نه دي پکار خپل ځان راټینګ کوي ځکه چې ملک سیلاب راشي نو سړی پکې د خپل کلی خیر غواړي چې په کلی راشي بیا پکې د کور خیر غواړي چې په کور راشي بیا پکې د ځان خیر غواړي اوس د اخر زمانه د فتنو سیلاب دار سړی په کور نه نوته نو د ځان خیر پکې غواړي نور د ملک د سړی تو توقع زه مایوس یم بالکل نو عرض داو چې وحی لغتن دو معنی دي یو وحی وای القاء السریع ډېر زر خبر ورکول څه ته وایي القاء السریع ډېر زر خبر ورکول دې ته وایي د دې یو مثال تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلق را لکه دانور چې ده دا په یو حال ده وریږي او لویږي نه او دا سپوږمۍ چې ده دا کله وړه شي او کله لوی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لک توقف وکړ فورا خبر راغی القاء السریع پر می درته دا مثال وی چې ډیر زر سړی ته اطلاع ورکول دې ته وحی فورا جبريل راغی او ورته دا خبر راوړو چې يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج تانه پختنه د سپوږمۍ متعلق وکړه چې دا کله وړيږي او کله لويږي نو تو ورته وایا چې سپوږمۍ وړيږي او لويږي د پاره چې تاسو په د میاشتو د کلونو او د حج حساب لګوي کلم راځي القاء السریع ډېر زر سړی ته اطلاع ورکول د دې یو مثال دی دویم مثال دا ده خلق راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې صاحب د زنانو چې ماهانه بیماری راشي مونږ ته څه کول پکار دي خزو ته چې میاش پس کومه بیماری راځي مونږ ته څه کول پکار دي فورا اطلاع رااله چې يسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء تانه سوال وکړو د خزو د بیماری متعلق تو ورته وایا چې دې ورځو کې خزو نه جدا اوسئ دته وی القاء السریع ډېر زر سړی ته اطلاع ورکو تاسو خیال راغی دا سه عزیزانو ټول قران دې نه ډک دی چې پیغمبر نه بس سوال وشو فورا به ورته داغه اطلاع وشو نو وحی په لغت کې وی القاء السریع دویمه معنا د وحی علماء محدثینو کړی دا چې وحی یو لغوي معنا دام ده چې چاته پټه خبره کول
سکول نو یو معنا د وحی دام دا چې چاته پټه خبره کول. تاسو بداوای چې قران خو ښکارا کتاب دی، دا پټه خبره ورته څنګه کړې ده؟ عزیزانو ټول قران کې وګورئ د سورلسو سورتونو په سر باندې حروف مقطعات راغلي، الف لام میم طا سین میم طا ها یاسین قاف وغیرہ وغیرہ. دیتا عربی کے حروف مقطعات وائی. دا اغا حروف تی چه سورلس سوا کالا دا قرآن کریم دا نزولو شو، لیکن علل یقین ترجمه تر اوسه پورې په سورلس سوا کالا کې د دې حروفو اچام نه ده کړی. اس پتہ نه لګي چې الف لام میم کې الله څه ویلي دي جناب محمد رسول الله ته، طا سین میم کې الله څه ویلي دي جناب محمد رسول الله ته، طا ها کې الله څه ویلي دي جناب محمد رسول الله ته. علل یقین تر اوسه پورې د دې حروف اس معنا یو مفسر نه لري. د ځوان په درجه کې اسونه زغلولې دي علماء مفسرین. الف لام میم، الف معنا الله، لام معنا جبريل. تاسو خیال را میم معنا محمد. معنا دا شوا چې لام دا قرآن راوړی دی د الف نه میم ته. لام معنا جبريل، میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم، الف معنا